روحي نیوز قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې تاسې به روغ او جوړ وئ. نن موږ راغلي د کابل ژوبڼ ته تر څو د دغه ژوبڼ وروستی حال واخلو. دا چې ژوبڼ په کوم وضعیت کې دی او تر ډېره کوم حیوانات چې دلته شتون لري آیا دوی ته په صحیح ډول غذا رسیږي او د دوی روغتیا څه ډول ده، او یوه مهمه برخه چې آیا اوس هم د تېر په څېر دلته سیلانیان د تفریح لپاره راځي او په ټوله کې د دغه ژوبڼ امنیتي وضعیت څه ډول دی. نن موږ راغلي تر څو د ژوبڼ وضعیت له نږدې وګورو او له تاسو سره یې په اړه تازه او نوي معلومات شریک کړو. قدرمنو لیدونکو د کابل ژوبڼ چیرته چې همدا مهال موږ شتون لرو په کال 1946 هجري شمسي کې د ظاهرشاه د واکمنۍ په وخت کې رغول شوی. په دغه ژوبڼ کې 100 بېلابېل ډولونه حیوانات شتون لري. دغه ژوبڼ په کال 2006 میلادي کې د جنوبي اسیا د ژوبڼونو عضویت یې ترلاسه کړ او دې ته ورته په بین المللي سطحه په کال 2009 کې د بین المللي ژوبڼونو عضویت ترلاسه کړ. تاسې خپرونه تر پایه راسره واورئ. د خپرونې په اوږدو کې به تاسې دا هم واورئ چې اوس وخت کې د دغه ژوبڼ وضعیت څه ډول دی او په ټوله کې هغه حیوانات چې دلته شتون لري آیا له کومو ننګونو او ستونزو سره مخ دي. روحي نیوز قدرمنو لیدونکو زما سره ترڅنګ د باغ وش یا د کابل ژوبڼ د تعلیم او تربیې د برخې مسؤل ده نجیب الله نظري. له ده څخه به وپوښتو چې په ټوله کې په دغه ژوبڼ کې څو ډوله حیوانات شتون لري. نظري صاحب سلامونه تاسو ته. سلام علیکم صاحب، خوب هستین؟ زنده باشین، تشکر. په ټوله کې په دغه ژوبڼ کې څو ډوله څو نوعې د حیواناتو شتون لري د پرندگانو د مرغانو د ټولو سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در باغ وش کابل تقریبا 100 نوع حیوان، پرنده، خزنده، ماهیان نگهداری میشه که تعداد مجموعشان بالاتر از 600 قلم میرسه که به طور استاندارد نگهداری میشه. د دغه حیواناتو زیاتره له کومه ځایه راوړل شوي دي؟ د افغانستان د ځینو غرنیو سیمو حیوانات هم شته پکې که نه زیاتره د بهرنیو هیوادونو؟ زیادتر حیوانات ما، پرندگان ما که از خود کشور است و کمترین حیوان و پرنده ما که از خارجی می باشه که از جمله شیر افریقایی است و پرنده بزرگترین پرنده جهان شترمرغ است که نسلش نسل بومی افریقا است. همچنان پالوی ما قفس گوزن است، ایندیان هاگ دیر میگه و بخش ماهیان خزندگان ما بیشترینش از کشور خارجی است. د دغه نورو حیواناتو لکه وحشي حیوانات زیاتره چې لکه زمریان یا لیوان یا دغه نور دا زیاتره د کومو ځایونو څخه راوړل شوي؟ این از ولایت‌های مختلف افغانستان آورده شده، مثل گرگ است، شغال است، خرس است، شادیه است. این از ولایت‌های مختلف خود کشور افغانستان است و بعضی پرنده‌های ما همچنان. په ټوله کې لیدونکي دلته کوم سیلانیان چې راځي د هغوی شمېر خو لا تراوسه شته ده که نه دوی کم شوي؟ والا نظر به سابق که دولت جمهوریت بود تعداد تماشاچی ما کمتر شده، اما فضل خدا خوبتر است. نظر به تفریح‌های دیگه مثل باغ بابور، باغ چلستون، پارک شهر تعداد تماشاچی باغ وش بهترتر است. دلته خو تاسو د حیواناتو لپاره صحی کلینیک هم لرئ فکر کوم؟ بله ما یک کلینیک صحت حیوانی مجهز داریم با دکترای مجهز که از کشور ژاپن ماستری دارن و یک دکتر ما از پانتون کابل فارغ شدن. اینا هم تجربه کاری بیشتر دارن با حیوانات وحشی، همچنان ترینینگ‌های خارجی را دیدن از باغ وش‌های چین، هند، نیپال ترینینگ بیشتر را دیدن. په ټوله کې اوس وخت کې د دغه حیواناتو څومره چې په دغه ژوبڼ کې دي د دوی د روغتیایي وضعیت څنګه ده او دوی د غذا چې تاسو ورکوئ اوس وخت کې پوره ورته رسیږي؟
حیوانات ما که از طبق سابق تابلوش استاندارد است، کدام تغییرات در قسمت مواد غذایی حیوانات هیچ تغییرات نامده که طبق سابق ما حیوانات پرندگان غذا میدادیم، حالی هم هیچ کدام مشکل کدام تغییرات درش نامده است. روغتیا پاره خو داد شته چې بله بالا در قسمت تداوی در قسمت کلینیک صحت حیوانی ما همچنان کدام تغییرات نامده است. کدام حیوان پرنده ما که مریض میشن تداوی صورت میگیرد، دکترای ما موجود است، پرسنل ما کلا موجود است، هیچ تغییرات در قسمت پرسنل اداری پرسنل خدماتی ما هیچ کدام تغییرات نامده. قدرمنو لیدونکو موږ ستاسو لپاره د ځینو حیواناتو د پیژندګلوۍ برخه هم لرو چې نظري صاحب سره به یو ځای هغه حیوانات تاسو ته در پیژنو دا چې نومونه یې څه دي او زیاتره په کومو سیمو کې وي او له کومه ځایه دغه ژوبڼ ته راوړل شوي دي. تاسو موږ وڅارئ او معلومات مو لا پراخه کړئ. قدرمنو لیدونکو موږ اوس هم د کابل ژوبڼ یوې برخې ته راغلي یو. دلته ځینې حیوانات لیدل کېږي. له نظري صاحب څخه به وپوښتو چې دا کوم حیوانات دي او له کومه ځایه راوړل شوي. نظري صاحب تاسو دا حیوانات له کومه ځایه راوړي دي او نومونه یې چی دي؟ خب دوستان عزیز فعلا این حیوان که شما ببینید به نام ایندیان هاگ دیر یا گوزن ایرانی یا ایندی گفته میشه که گوزن در سال 1391 یک از دوستای استاد کریم خلیلی به باغوش کابل تحفه آوردن، یک جوره یک جنس مؤنث یک مذکر که فعلا فضل خدا تعداد از این حیوان به 28-29 رأس رسیدن، یعنی نسل گیری کردن در باغوش کابل که مواد غذایی از این حیوانات سبزیجات است، پالک است، کرم است، بادرنگ است، رشقه است و در زمستان برشان جو شاخل چیزات توصیه میشه. افغانستان کې هم دغه گوز وی؟ بله این گوزنا در افغانستان هم پیدا میشه، اما باکتریان دیر یا گوزن باختری ما داریم که در باغوش کابل هم موجود است. از او گوزنا نسلش این خردتر است، اونا بزرگتر است که در افغانستان پیدا میشه که تفاوتش خیلی کم است. په څومره وخت کې دغه نسل تولیدوي؟ د نورو حیواناتو لکه همدام په یو کال کې 9 میاشتو کې که نه دا توپیر لري؟ این به حساب نسلشان که است فصلی است. در فصل بهار ماه جوزا اینا چوچه میتن. قدرمنو لیدونکو ځینې نورو برخې هم راسره تعقیب کړه. د ځینو حیواناتو پیژندګلوي به تاسو سره شریکه کړو. دلته ځینې نور حیوانات هم ناشنا غوندې حیوانات دي چې ممکن تاسو نه وي لیدلي. هغوی به هم موږ له نظري صاحب سره یو ځای تعقیب کړی او هغوی به هم تاسو ته در وپېژنو چې زیاتره په کومو سیمو کې وي او له کومه ځایه کابل ژوبڼ ته راوړل شوي دي. قدرمنو لیدونکو اوس هم موږ د زمریانو د قفس ترڅنګ ولاړ یو. دلته چې لیدل کېږي او ډیری وخت چې ما لیدلي دا زمریان همداسې ویده حالت کې وي. نو نظري صاحب څخه به پوښتنه وکړو چې دا ولې همیشه ویده وي او دومره خوب کوي؟ نظري صاحب دا زمریان چې زه اکثره وخت ګورم تر ډیره پورې دوی د خوب په حالت کې وي. بله صاحب این شیرها که است بالعموم ما که مطالعه کردیم شیرها بالعموم در 24 ساعت اینا 18 ساعت خواب هستند و در 6 ساعت دیگر اینا در شکار میبرند که اینا در 18 ساعت. بعضی دوستان میگن که شیرها همیشه خواب هستند استراحت هستند، اما از طرف صبح اینا در گردش هستند و از طرف 5 عصر اینا در گردش هستند. گوشت ما 4 بجه برشون توزیع میکنیم، اونا خوب به سایل ساتیری هم گوشت خود تغذیه میکنن. شیر سفید شیرهای زرد کلان پلنگا همین تو خاصیت دارن که بالعموم 18 ساعت اینا خواب هستن، 6 ساعت دیگه در شکار میبرن. دا له کوم ځای څخه دا ژوبڼ ته راوړل شوي؟ این شیرهای سفید نسلش نسل افریقایی است. همه شیرهایی هستند که میخواست قاچاق شود و کشور پاکستان در اسپین بولدک قندهار گرفتاری شدن و ما انتقال دادیم در باغوش کابل.
قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې نظري صاحب وویل دا هماغه زمریان دي چې پاکستان ته د قاچاق په حالت کې نیول شوي دي او بیرته دغه ژوبڼ ته راوړل شوي دي. نظري صاحب د نسل زیاتونې لپاره داسې څه پلان او هغه شته ده چې دوی راتلونکي به دوی نسل همدهلته زیاتېږي؟ ما کوشش داریم که اینجا نسل بگیریم از این شیرها، چون وقتی که در باواش انتقال دادیم اینا چوچه بودن، 2 ساله بودن و فعلا اینا نسلش جوان شده. شیرها که از بلومم در 4 نیم ساله اینا بلوغ در سن جوانی میرسن که اینا فعلا جوان شدن. ما دیگه امید داشتیم که اینا از یا چوچه بگیریم. په دغه قفس کې مخکې یو بل زمری چې د مرجان په نوم فکر کوم د هغه داسې څه قصه شته ده چې داسې څوک دلته قفس ته ورننوتی و که څه ډول بیا یو څوک داړلی و؟ بله سبو شعری بوده که کشور آلمان کمک کرده بودن که در سال 2001 در اینجا فوت کرد که حالا مجسمهش روبروی مقابل دروازه عمومی که ما شما داخل شدیم اونجا مجسمهش جور شده از طرف همون کشور دیگه به نام باب کافی در سال 2004 مجسمه از جور شد. قدرمنو لیدونکو اوس هم د مرغانو برخې ته ورځو. نو هغوی به هم نظري صاحب درته در وپېژني چې له کومو ځایونو څخه راوړل شوي دي او کومې له خپله د افغانستان څخه دي او کوم له بهرنیو هېوادونو څخه راوړل شوي دي. قدرمنو دوستانو اوس هم د مرغانو برخې ته راورسېدو. دلته چې څنګه تاسو وینئ په لسګونو د مرغانو قفس دي او بېلابېل ډوله مرغان دلته پکې ساتل کېږي. له نظري صاحب سره یو ځای به دغه مرغان تاسو ته هم در وپېژنو چې زیاتره یې له کومه ځایه څخه راوړل شوي دي او کوم ډولونه دلته په دې قفسونو کې شتون لري. نظري صاحب دا خو کوترې دي که نه؟ یا به نام قمری هستن این پرنده که تقریبا این بلاک به نام بلاک پرندگان است، پرندگان زینتی که تقریبا بالاتر 20 نوع حیوان چی پرنده در این بلاک نگهداری میشه که با نوعیت مختلف از کشورهای مختلف در اینجا نگهداری میشه. دا خپل د افغانستان دی؟ بله این قمری های هست، قمری های سفید. ما قمری های رنگ هم داریم در اینجا، قمری های سفید هم هست. ځینې خلک داسې وایي چې دغه مرغه وژل ښه نه دي، په زیاتره کې پیریان وي که څه خبره وي، داسې یو څه شته که نه تاسو ته؟ والا این را خود تجربه نکردیم. بعضی دوستان میگن همین قمری یا ما موسیچه میگن که همین پرنده بسیار بیگناه پرنده است. بعضی مردم ها که را بکشه همین گپ میگن. د همدې خاطره به وایي چې دا ډېر بېازاره مرغه ده که نه، لکه داسې مزاحمت نه کوي، ازار نه رسوي. هغه وړاندې ځو هغه نور به هم وګورو چې دا نور کوم ډول مرغان دي. دا خو فکر کوم توتیان دي. توتی تاجدار است اگه این که از کشور خارجی است. توتی استرالیایی میگیم ما. افغانستان که پیدا کیږي؟ در افغانستان پیدا میشه خب بسیار کم. حالی پیدا میشه این پرنده مهاجری است که در حالت هجرت هستن زندگیشون. یعنی په یو ځای نه پاتې کیږي؟ در یک جای نیست در کشور باشه. اینا پرنده هستن که در کشور گرم زندگی میکنن. غذای چی ده عموم که چی ډیر خوښیږي چې وی خود؟ عموم غذای توتیا که است، جلغوزه است، تخم گل آفتابپرست است، ارزن است، اینی چیزا. که وړاندې ځو هلته نور ډولونه هم د توتیانو شته دي. د دغه توتیانو خو بیا رنګ هم مختلف ده فکر کوم او لږ څه لوی. این به نام شاد توتی میگیم ما. توتی های سبز خرد است، جسامتش از کده او وطنی است، این خارجی است. دا بیا له کومه ځای څخه راوړل؟ این از کشور چی است؟ چین، استرالیا اینجا پیدا میشه. جنس مؤنث مذکرش در اینجا فعلا است. او هغه نور چې دي دا خو بیا وړکي دي ډېره شده باشن که جنس مذکرش در گردن خود یک حلقه داره اما جنس مؤنثش نداره. در او سنگ دیگه کشیده. فرقی هم داره چې هغه غاړه کې یو حلقه لري او دا نور فرقش دمی است که جنس مذکرش توق داره اما جنس مؤنثش نداره. او دغه بیا هغه توتیان چې ډېری خلک یې قفسونو کې ساتي په خپلو کورونو کې. د دې ځانګړتیا څه ده دا چې ډېری خلک یې قفسونو کې اچوي؟ ډېرې کورونو کې ما لیدلي دي دا توتیان ډېر په قفسونو کې خلک اچوي. د توتیا را به حساب گفتیم قفسش زیاد است؟ نه در خانه نگهداری میکنه زیاد از اینا نیست.
این آدم چهره هستن که جافتر مردم در خانه های آدم نگهداری میکنه و این یک پرنده هست که هر کس میتونه مواد غذاییش تهیه بکنه، مثل کبوتر. غذایشون می ارزان است، مایدگی جواری ارزان چیزا. امی آدم چهره که برش میگه چهرهش به آدم ها میماند؟ نه همین نام ازی به نام لاف برد یعنی آدم چهره، همین نام ازی است. بسیار خوب. او دا قفس کې خو بیا بیل ډول کوترې دي لکه مخکې چې و هغه ته قمري ویل کېدل او دغه بیا د څه په نامه یاد کبوترهای بانوای مختلف است. کبوتر پرپای، کبوتر عراقی ما در اینجا نگهداری کردیم که این کبوترهای بسیار نادر است، بسیار کمیاب است. ځانګړتیا یې څه ده چې دا چې ډېر نه پیدا کېږي، څه خاصیت لري؟ ویژگیش هم است که این پرنده ای که است کمیاب است، یعنی نسلش کم است، قیمتی است. بله پرپای میگیم، کاسدوم میگیم، عراقی میگیم که نولش خرد است. فعلا به اینجا است. نظری صاحب دا فکر کوم دوه قفسونه دي او مختلف ډوله مرغان دي پکې، دا نمونه یې څه دي او دا چې فکر کوم بڼې هم تر ډېره توپیر نه لري، یو قسم دي، که ته راته ووایې دې په اړه معلومات. بله تفاوت داره. این پرنده گوشتخور هستند، پرنده هستند که نسل خود افغانستان در ولایت های مختلف پیدا میشه. این پرنده را که میبینین غالموش است، عقاب است، بوم است و نزدیکشان قفس کلمرغ است. کی پرنده مجموع پرنده هستند که از لاشه استفاده میکنن، لاشخور هستند و در باغوش ما برشان غذا گوشت گاو استخواندار تازه برشان توصیه میکنیم، میندازیم برشان. دا د نور وړکیو مرغانو غوښې به هم ډېره خوري؟ بله از جمله پرنده خورده مثل گنجشک، بعضی پرنده خورده که اینا چی میکنن؟ شکار میکنن. دا خپله د افغانستان له غرونو راوړي؟ بله از خود افغانستان. او د دغې نورو د مخکې چې تا وویل چې دې بڼه خو لږ څه تغییر دی د هغه سره؟ بله این قفس که است که سه نوع کلمرغ است، سنریوس والچر و قجیر. این پرنده رو میبینین، این قجیر است. این هم از نسل کلمرغ هستند اما تغییر دارند. څومره عمر لري؟ داسې عمر یې څو کاله به یې ده؟ عمر از این بالاتر از 50 سال 60 سال عمر داره، بالاتر است. که اینا تقریبا این تو پرنده دبین از این هست که از سال تأسیس باغوش که 1346 است دمیجا موجود است تا هنوز هم حیات از زنده است. دا خو هګۍ خو اچوي چې بیا نور بچي وزیږوي؟ بله اینجا فعلا ما 2 قطعه چوچه گرفتیم از این کلمرغا که فعلا اینا در سال یک دانه تخم میگذارن، بالا یک تخم در حدود 60 الی 63 روز میشینن، بعد از او باز چوچه تبدیل میشن. نور برخې به هم وګورو، دلته ځینې نور نوې پرندگان هم شته دي. این پرنده را به نام مرغ دشتی میگیم، مرغ دشتی وطنی. فعلا در وطن خود ما شما هم همین پرنده دریافت میشه که جنس مؤنثش است، جنس مذکرش است. جنس مذکرش با رنگ‌های مختلف و دم دراز داره و جنس مؤنثش تن و رنگ خاکستری داره. او دا خو بیا فکر کوم وطنی چرګان؟ بله سوی مرغای وطنی است، مرغ کلنگی میگیم ما که هم نسلش بسیار کمیاب است، بسیار بزرگ میشه ای که ما از این نسل گرفتیم. و پدر و مادر از این دو دانه که هست ای است جدا قفس که؟ بله او 2 تا امسال چوچه هست گرفتیم و این پدر و مادرش است. او دغه فکر کوم د غرو پیشوگانی دی که این پیشک کانادایی است که یکی از دوستا تحفه آوردن
که از کانادا برش آورده بود و او نگهداری نتونست، آورد در باغوش طور توفه تسلیم داد. باز ما فعلا از این پیشکا چوچه گرفتیم. این را به نام گیتی صدا میکردن، باز ما مالی گیتی اینا رو صدا میکنیم. یعنی نوی راوړل شوی؟ بله یک 7 ماه 8 ماه میشه. دا خو زیاتره به تاسو غوښه ورته ورکوئ؟ بله گوشت پختگی، برنج پخته شدگی برای حیوانات دیگه که پخته میکنیم، برای شادی و خرس و این حیوانات باز برای ازی هم میندازیم. او په دغه بل قفس کې بیا کوم نوع پیشوګان؟ این هم پیشوگای وطنی از دیگه ساده است، بسیار جالب است. اما ازی هم چوچه گرفتیم میبینی؟ تا هنوز فکر میکنیم 1 ماه است چوچهش. او زه وروستي قفس ته رسیږو، نو دا به هم وګورو چې په دې قفس کې څه ډول مرغان دي. اینجا مرغ دشتی سفید است، اونجا مرغ دشتی رنگه بود و اینجا مرغ دشتی خالص سفید است. د دغه دښتي چرګانو د خوراک خو د وطني سره فرق لري که نه همغه یو شی؟ نه فرق ندارد. اما تمام مواد غذایی که اینا میخورن مرغای دشتی تفاوت نداره. بسیار خوب. قدرمنو لیدونکو، دا و د زموږ د مرغانو د پیژندګلوۍ برخه. اوس هم له یو شمېر امنیتي چارواکو سره خبرې کوو، د امنیتي مسؤلینو سره چې دوی د دغه ژوبڼ د امنیت په برخه کې خلکو ته څه پیغام لري او په ټوله کې د دغه سیمې امنیت څنګه ده. زما سره ترڅنګ مفتي صاحب نعمان ولاړ ده. له ده څخه به د دغه ژوبڼ د امنیت په برخه کې پوښتنې ولرو، دا چې اوس څومره امنیت ډاډمن ده د سیلانیانو لپاره. سلامونه مفتي صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستاسو ډېر کور ودانۍ او ډېره مننه وایو. نو د امنیت په معنا خو تاسو وینئ چې الحمدلله په تېرو وختو کې خلک ماښام د لمانځه وروسته د کورو نسو راوتلی، هغه که د کابل ښار وي، هغه که د کندهار ښار وي، هغه که د هرات ښار وي. اوس یې تاسو وینئ چې د شپې پر 2 بجې پر 3 بجې شپه ورځ 24 ساعته د عام خلک د اولس خلک که ورځې که شپه یې دغه څه وایي نه چې امنیت الحمدلله ډېر ښه دی. د امارت اسلامي مجاهدین ځای پر ځای ولاړ دي، شپه ورځ هغوی یې وکړې ده. د عام اولس په حق کې د انشاءالله نور هم کوششونه کوي. خدای مهربانه دی، الله به نور هم ښه ورځې راولي. په ځانګړي ډول د کابل ژوبڼ امنیت څومره ډاډمن ده؟ تاسو سیلانیانو ته په ټوله کې کابل میشتو ته څه پیغام لرئ چې دوی کولی شي په ډاډه زړه دلته راشي او خپل هغه چکر او په اصطلاح تفریح وکړي؟ موږ خو د کابل ښاریانو ته نه، عام د اولس خلک افغان ملت دنیا په کونج په هر ځای کې چې دی خپله هستوګنه کوي. د حضرت ابراهیم علیه السلام چې زموږ اوستی نیکه مبارک او د سورة البقره هغه آیات چې د الله ته یو غوښتنه وکړه، وإذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا. یا الله دا د حجاز مقدس په هغه کې مکه مکرمه او مدینه المنوره ده وویل چې الله دا د حرمین شریفین شهرونه دا دلته ته د امنیت شهر جوړ کړي. اول د الله څخه د امن دعا وغوښتل، الله تعالی د دعا قبول کړه. وروسته بیا دوی وایي ورزق اهله من الثمرات. یا الله ته د دې خلکو ته چې هلته څوک هستوګنه کوي هغو ته اقتصاد ورلره ورکړي. نو د امارت اسلامي په راتګ سره الله تعالی په ټول افغانستان کې تاسو وینئ امنیت راغلی. نو انشاءالله العزیز هغه شپې ډېرې نږدې دي چې دلته به د دې خلکو اقتصاد جوړ سي. د عام اولس خلکو ته موږ دا وایو چې د امارت اسلامي د مجاهدینو د مشرانو په حق کې، د مجاهدینو په حق کې چې دوی شپه ورځ یوه کړې ده په سنګر کې او په خزو کې په خپلو کارو باندې دوی بوخت دي، هغو ته شخصا په نامه دعاګانې وکړي. الله دې د دوی حفاظت وکړي، الله دې نور هم دا وطن جوړ کړي. مفتي صاحب، لکه څنګه چې تاسو وینئ د کابل ژوبڼ یو تفریحي ځای ده، تر ډېره پورې خلک دلته د تفریح لپاره راځي. یوازې له کابل نه، له ډېری لرې ولایاتو څخه هم دلته راځي د تفریح لپاره. هغوی ته تاسو څومره ډاډ ورکوئ چې دوی کولی شي دلته په آرامه باندې خپل تفریح وکړي؟ موږ هغو ته دا پیغام ورکوو چې د امارت اسلامي چې کوم مجاهدین دي، کوم مشران دي، په ډاګه هغوی یو ښکاره وینا دا کړې ده چې دوی په ټوله وطن کې
بیا د بولدکه سې ونیسئ تر پنجشیر تر هغه کونجه تر درو پورې هر څنګه چې دی کاروبار کول وغواړي هر څنګه چې دی خپل یو د دنیا او د شپې او د ورځې ژوند تېرېدل وغواړي دی ته به انشاءالله العزیز یو خطر نه وي بې له خوف او خطره دی د خپل ژوند کوي خپل کاروبارونه دی کوي خپل دکانونه دی کوي خپل تجارتونه دی کوي او کم عام د اولس تاجران چې دي هغه د خپل شرکتونه خلاص کړي خپل هغه تولیدي کارخانې دي خلاصې کړي چې زموږ د افغان ملت چې څومره ضعیف سوی دي او څومره ستړي سوی دي تاسو وینئ دلته خلکو ته مشکلات دي د اقتصاد په حواله باندې انشاءالله العزیز چې دغه تاجر خلک دلته خپل هغه کاروبارونه فعال او بحاله کړي نو انشاءالله دا ټول مشکلات به ختم شي. ډیره مننه مفتي صاحب کور خدای مې عزت وکړي. قدرمنو لیدونکو له یو بل کس سره هم خبرې کوو نو له دوی څخه به مو پوښتو چې څومره ډاډمن ده د تفریحي سیمې امنیت. سلامونه ستړي مه شئ. وعلیکم السلام تاسو ته مسي. مننه کور ودان ستاسو نوم؟ زما نوم ابوذر ده. ډېر ښه. تاسو څومره ډاډ ورکوئ خلکو ته چې په ټوله کې دوی دغه سیمې ته راتلی شي او د امنیت ډاډ ورکولی شي چې دوی دلته ازادانه راتلی شي او د تفریح او چکر لپاره؟ هو بالکل انشاءالله دلته خو د اطمینان ده ټول وینو موږ هم د سیل لپاره راغلي یو دلته د دو جکي اوس نو حفاظت خو حفاظت الحمدلله برابر د مشکل نشته. یعنې کومه امنیتي ستونزه په دې سیمه کې نشته د سیلانیانو او هغه څوک چې په تفریح لاړل؟ نه هېڅ مشکل انشاءالله نشته الحمدلله تر اوسه چې پېښ سوي نه دي خصوصا په دې باغ وحش کې څوک راځي که هر څوک راشي مشکل نشته. ډېره مننه کور ودان. قدرمنو لیدونکو تاسو د دوی خبرې هم واورېدې او دوی دا پیغام درلود ټولو هیوادوالو ته چې دوی کولی شي په ازادانه ډول بې له کوم ګواښ او تهدید څخه دغه تفریحي سیمه ته راست شي او د خپلې تفریح او خپل چکر نه خوند واخلي. تاسې موږ وڅارئ د خپرونې کې موږ درته بېلابېلې برخې لرو انشاءالله تاسو به د خپرونې نه پوره خوند واخلئ. زما سره ترڅنګ د امارت اسلامي یو بل تن سرتیری ولاړ ده. له ده څخه هم پوښتنه کوو چې د دې ځای امنیت څومره ډاډمن ده او هغه څوک چې دلته راځي تفریح لپاره دوی به څومره وکولی شي چې په ډاډمن زړه دلته راشي او خپله تفریح وکړي. سلامونه ستاسې نوم؟ زموږ نوم جان محمد. تاسو څومره ډاډ ورکوئ دلته سیلانیانو ته هغوی هغه څوک چې دلته د تفریح لپاره راځي چې دوی امنیت به خوندي دلته؟ دلته خو تاسو ته خپله بهتره معلوم ده زموږ چې دلته هېڅ مشکل نشته د خلکو لپاره هېڅ امنیت نشته دی. هر یو ورځ دلته خپله ګرځي هر شی نه چې هېڅ مشکل ورته نه مخکې کېږي انشاءالله تعالی لکه وخته غوندې نه وي هر ځای کې به هر یو ګیر کړو یا به په چاقو یا به توپانچې باندې به کو پیسې به اخیستل یو شی به شی ولې او شکر دی الحمدلله هېڅ مشکل نشته د رس مسلمانانو ته پیغام ځي راځي او که د شپې که د ورځې هېڅ مشکل دی کې نشته دی. د میرمنو لپاره دغه محیط د چاپېریال څومره ډاډمن ده چې هغوی هم وکولی شي په ډاډه راشي او دلته تفریح وکړي؟ هېڅ مشکل نشته موږ خپله خویندې موندې خو راشئ لرو دلته راځي ځي همداسې د نورو هېڅ مشکل نشته هېڅ مزاحمت هغو ته نشته دی. هر یو کوی چې د خپل په سړو باندې راشي تفریح دې وکړي هغه دې وکړي هېڅ مشکل هغو ته نشته دی. دا چې ډېری کسان اندېښمن دي چې ګواکې دلته په ډاډه زړه دوی نشي راتللی تاسو ویل څه دي هغوی ته پیغام هېڅ خبره نشته وروره خلکو شایع ده چې خلک وایي چې والا یو رقم دی بل رقم دی خلکو د ځورولو لپاره هېڅ خبره نشته. دلته که تاسو وګرځئ خپله وینئ دلته ډېر سیاست دی چې ځي ورځي ولې هېڅ مشکل هغو ته نشته دی او کوی چې هر وخت راشي دی هېڅ خبره نشته دی. مننه کور ودانه. خدای پامان. دوستانو زما سره ترڅنګ یو کس ولاړ ده له ده څخه به وپوښتو چې له کومه ځایه راغلی ده ژوبڼ ته. سلامونه ورور جان. وعلیکم بدر خوب هستین صحتمند. سلام به خودتان به چیز نمایندگی های تلویزیونتان به دوستایی که خدمت حیوانات هم میکنن. تشکر زنده باشید. نامتان؟ ازمره از ولایت غزنی. اوس هم غزنی ولایت کې اوسېږي که نه همدلته کابل کې؟ نه بله غزنی میشینم اینجا والده و فامیل و برادرای ما دیدن از آمده.
نن راغلی دلته د کابل ژوبڼ ته چکر ته راغلی؟ والا چکر آمده بودیم خب یک چند مدت دل ما دق شد دیگه، حالا دلا خود دیدی که کلش سنگ گشته. گفتیم بیایم خود ما خود چیزی نمیشه، می طفلا یک تبدیل هوا شو، یک دیدار از باغوش و از این جایا کنه، با مو دیدار از او آوردیم. څنګه اوس تفریح و چکر خوند ندرکوي؟ والا میته دیگه چی بگویم دیگه، میگه چیزی که عیان است چیا جذب بیان است. څنګه د محیط د چاپیریال د چکر او تفریح لپاره مساعد ده؟ فضل خدا مساعد است، اهمیت خوب است، اینمی خوبیش همی خوب است، کمیت است. خو یک ذره خدا مهربانه که این کار و بار و روزگار شوه. مردم حالا میشکمش که گوشنه باشه هیچ چیز خوشش نمیاد. دیگه اشکما گوشنه است، مردم ها خوار زار است، مردم ها هم تو یک ذره خسته و گرفته است. دیگه خدا به خیر و به خوبی اگه یک کار و بار یک آرامی و سمسی یا ما به یا اعتماد کنیم یا به ما اعتماد کنه که وطن ما جور شود. خدای مهربان انشاءالله وطن به جوړیږي. څنګه و داسې کوم په دغه ژوبڼ کې کوم داسې حیوان تاته نااشنا غونته و چې نه دې پیژندل؟ حیوان دیگه کلش برای ما آشناست. ما و شما خود دیدیم مال در اون زمان یک ذره تلویزیون ها مردم ها کده همی هر چیز همه تو معرفی کده بود، یک شناخت پیدا کده بودیم. درست است. حیوانات ها یگان ناشناس نیست دیگه، خلاصه کلش شناس هسته. یگان پشکایی که بود بیخی دیگه و دیگه رقم بود نشناختیم دیگه کلش شناس. انشاءالله تا زموږ د خبرونه واوره، انشاءالله بیا به ټول حیوانات وپېژنئ. بچه وقتتان خوش، تشکر است. زنده باشه، بخیر باشه. قدرمنو لیدونکو دلته یو دوه ځوانان نور هم ولاړ دي، له دوی سره به هم خبرې وکړو دا چې دوی له کومه ځایه څخه راغلي دي د کابل ژوبڼ ته او د دوی د تفریح څومره په زړه پورې ده. سلامونه ورور جان. وعلیکم سلام، څنګه ورور جوړ بخیر یې؟ مننه، خوشحاله اوسئ. ستاسې نوم او له کومه ځایه راغلي؟ زه سیدامین زابل ولایت، خو ما عمر کابل کې ډېر زیات تېر شوی دی. دا د څوام ځل ده چې دلته راځئ؟ خو ډېر ځو راځو. دا چې ډېر ځئ راځئ یعنې دلته تفریح کول چکر راتلل خوند درکوي؟ څنګه نه کوي وروره، څنګه دی اوس د چکر نه خوند اخیستی؟ ډېر زیات. له څه نه ډېر خوند اخلي؟ هلته د تفریح لپاره د ځینې ځایونه ساتیرۍ لپاره هم جوړ شوي لکه زانګود او ځینې نور شیان، او دلته ډېر شمېر حیوانات هم دي چې ډېر خوند درکوي چې دلته ډېر راځي. انسان لپاره بس مهمه ده چې په هفته کې یو ځل ووځي او تفریح وکړي. نو بس موږ خوشحاله چې دغه پارک ته راغلو، پارک ګورو او ښه خوند راکوي. باغې څنګه ده د دې ځای فضا امنیت څنګه ده؟ الحمدلله اوس خو ډېر امنیت ده، تر پخوا ډېر امنیت ده. یعنې تاسو دلته ډاډه ازادانه تلای او راتلای؟ ډېر زیات ډېر زیات ډېر خوشحاله یو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، قدرمنو لیدونکو، البته تاسې موږ وڅارئ او د خپرونه تر پایه تعقیب کړئ او خوند ورڅخه واخلئ. موږ اوس هم د کبانو او خزندګانو نندارتون ته راغلو. دلته به ووینو چې څومره ډوله خزندګان او کبان شته. فکر کوم په دې خزندګانو برخه کې ځینې ماران هم شته دي. تاسو یو ځای راسره ووینئ. نظري صاحب، دلته خو بېلابېل ډول کبان معلومیږي. دا که په دې اړه معلومات راکړئ چې ولی اینجا تقریبا قبلا یادآوری کردم که بالاتر از 45 نوع ماهی، خزنده، سنگپشت چیزا نگهداری میشه که تعداد مجموعشان بالاتر از 100 قلم میرسه. در این اکواریوم شما ببینید دو نوع ماهی است، ماهی شارک است، ماهی طلایی است که اینا توافق میکنن. توافق کردن مواد غذاییش فرق نمیکنه و همچنان مارمایی است. در یک اکواریوم اینا توافق داره. په ټوله کې دغه ماهیانو خوراک څه شی ده؟ لکه څه شی تاسو؟ فعلا در اینجا که ما این ماهی ها را تغذیه میکنیم، یک مواد است، جور شدگی است، میکس شدگی تهیه شده است که از کشور خارج آورده میشه. داخل پاکت و بوتل جور شدگی است. ما از اونا با نوعیت مختلف ماهی ها از او داده میشه. دغه خو بیا شارک ماهی ده که بل؟ نه، اینا به نام آسکر فیش میگیم و اینا هم گولد فیش است و سیلور فیش است. همچنان در این طرف هم میریم.
خب باز بخید چهرهش تغییر است. این ماهی رو به نام کاتفیش میگن و همچنان هم در قواره لکه د پیشک وانی پیشو تا بله کاتفیش چون برود داره تا مطابقت با بشه. او دغه ماهیان خو په نور هغه سره رنگ یو رقم دی خو یوازې دغه جوړښت تغییر کوي او دغه بیا خو څیره تغییر. اینا هم اسکار اینا یک اکوریوم است. کاتفیش که دو طرف بود این طرف همین مکمل اکوریوم کلان. او دغه بیا کومې ناوې دي دلته لکه دغه یو چې ده د دغه نورو سره فرق لري. نور خو په نوع کې هم فرق لري که نه یوازې رنگ یې؟ نه نوعیتش فرق میکنه. مواد غذاییشون یک چیز است. نوعیتش فرق میکنه. او دغه چې که وګورو د بزرگتر که است به نام سیلور فیش است و این نوع دیگهش است به نام سیلور دلار میگن. سیلور دلار. این ماهی که است به نام پروت است. دا یوازې یو دانه ده یا یک دانه است. این ماهی به نام ماهی پروت است. پروت فیش. او دغه خو بیا ډېر کوچني هم دي دلته چې وګورو لویږي که نه په هماغه اندازه وي. این ماهی ها رو ما به خاطر نگهداری کردیم مثل فرم شکل فرم است که یک نوع ماهی داریم به نام ماهی چی است که او از این ماهی ها تغذیه میکنه. این ماهی را زنده برش میندازیم اونا تغذیه میکنه. دغه ماهیان بیا لویږي که نه دوی هغه قد او هغه به دغه اندازه وي که نورم؟ نه اینا ماهی هایی هستن که در حالت رشد هستن بزرگ میشن. این ماهی ها خرد هستن بزرگ میشن همچنان تمامشان لویږي ډېر لویږي یعنی به اندازه کلان نمیشن که مثال اکواریومش بخیر خارج شوه اما به اندازه 1 کیلو 1.5 کیلو بیشتر میشه. او دغلته که وګورو دغلته هم ماران خو مخکې دغلته وو فکر کوم اوس هم شته؟ بله هستن. ښه دغه ما لکه کومه ځای راوړي؟ مارای وطنی هستن. مار کبچه است، مار کبرا است، مارای کویی است، مار زنگی است. تقریبا 12 دانه مار است اینجا. او دلته په یو ځانګړي بکس کې چې تاسو کوم ډول ماهی اچولي دا بیا کوم ډول؟ ماهی ها به نام ماهی دلار میگیم ما. ماهی دلار است. سیلور دلار رنگ به نقره‌ای داره. او دغه اوبه خو تاسو وخت په وخت ورته بدلوئ که نه؟ آبای از این اکواریوم که است نظر به تعداد ماهی است. هر قدر که ماهی تعدادشان زیاد باشه همون قدر آب زیافتر ملبس با میکروب میشه. تعداد ماهی اگر کم باشه اونا رو هفته یک بار چنج میشه آبشان و تعداد ماهی بیشتر باشه هفته 2 بار. د اوبو د تودوخې درجه هم فرق ورباندې کوي که نه؟ اوبه باید د تودوخې درجه څومره وي چې دوی پکې ژوندي؟ این درجه حرارت داریم. فیلتر اکسیژن است که اینا آب فیلتر میشه و درجه است که امی آب تحت 28 درجه الی 30 درجه پایین نبیه و از 28 الی 30 درجه بالا نرود. طرف او قفس هم میریم. دغه ځای خو بیا خالی ده تر اوسه شی نشته. اینجا به نام مار پایتون ایندیان راک پایتون ما او نزدیک از دو کنج تقریبا بالاتر از 16-17 کیلو وزن از این مار میه و طول از این مار بالاتر از 3.5-4 متر طول از این میه. دا خو خپله د افغانستان؟ نه این نسلش نسل هندی است. در پاکستان پیدا میشه. ما از پاکستان آوردیم. یعنی دا خو دغه مارانو څخه ده چې هغه چیچل کوي؟ بله اینا وحشی هستن. اینا دې خوراک بیا تر ډېره پورې څه ده د مارانو؟ ما این مارا که هست حیوان زنده هم میخورن به اندازه که مارای بزرگ باشه به اندازه از این میتونن موشای بزرگ حیوانات پستاندار بزرگ مثل خرگوش موشا و بقه ها این چیزا تغذیه بکنن. یعنی تاسو هم دغه شان ورته را پیدا کوئ؟ در اینجا اگر چی پیدا نشوه از این حیوانات پستاندار خرد پیدا نشوه ما برشان گوشت هم داده میتونیم. بسیار خوب تشکر. او دغه قفس کې دغه اوبو کې شپونه ښکارېږي فکر کوم. دغه هم دلته افغانستان داخل کې مو را پیدا کړي که نه دا هم د بهر څخه؟ یا خارجی هستن. این سنگ پشتا که هست خارجی هستن که هم مواد گیاهی تشکیل شده که بر ماهی ها داده میشه بر ازی هم داده میشه. دغه خوراک له نور ماهیانو سره فرق کوي؟ نه فرق نمیکنه. همیشه تفاوت کم داره چون اینا مواد غذاییش بزرگتر است از ماهی ها کوچکتر است. مواد
آمادگی جور شدگی است. قدرمنو دوستانو دلته یو دوه کسان د ما تر څنګ ولاړ دي، دوی هم د کبانو خزندګانو نندارتون ته راغلي دي. له دوی سره به خبرې وکړو چې دوی له کومه ځایه راغلي دي او څومره د چکر او تفریح نه خوند اخیستی دوی. سلامونه ورور، ستاسو نوم؟ وعلیکم سلام، ګل محمد. له کومه ځای څخه راغلی؟ میدان وردګونه. څنګه و د ژوبڼ ته مخکې هم راغلی که نه؟ او یو وارې راغلی یم، ډېر خوند م ته اخیستی و، اوس هم ډېر خوند واخیستلو. هر رقم شیان دي دلته، موږ اوس دې ځای ته راغللو، دلته مایان دي، ماران دي او دغسې نور شیان دي. دوی نه م لیدنه وکړه، ډېر ښایسته ښایسته شیان دي. څنګه درته په زړه پورې و دغه چکر چې هلته میدان وردګو څخه راغلی؟ اوس خو ډېر په زړه پورې و، ځکه چې موږ ځای کې مخکې طالبان وو او دلته چې کله راغلو د عسکرو نه به لږ موږ هغې کېدلو، وېرېدلو. اوس خو نو بیخي آزاد ګرځو، پوه شو. په ټول هغه اطرافي سیمه وي که ښار وي که په ټول ځای کې امنیت جوړ وي؟ اوس الحمدلله امنیت بیخي امن ده او دلته مجاهدین ګرځي، نو بیخي خوښ یو. یعنې تاسې ازادانه کولی شئ دغه سیمې ته اوس راشئ او چکر؟ او ازادانه کوم، مخکې هم کولی شوی، خو مخکې څه وي لږ په هغه وو، په ویره وو، د عسکرو سره موږ وخت نه و تېر کړی. نو لکه دلته کابل کې تر ډېره پورې د غله به هم وو که نه؟ جیبونه به موبایلونه شی غله وو که نه، دغسې وو. مخکې ډار هم وو، موږ به یې اورې ویلی هم وو، نو موږ د هغې رایسته ډارېدلو که نه، سړک ته به نه شوی وتی، کوڅه کې به تانا نه شوی ګرځېدی. نو اوس الحمدلله اوس ډاډمن یارې خواته چې امن ده الحمدلله. له یو بل ځوان سره هم غږېږو، له ده سره به هم خبرې وکړو چې ته راځه. سلامونه ورور. وعلیکم السلام، زه عبدالرحمن د میدان وردګ ولایت څخه. ښه، ډېر ښه. عبدالرحمن ورور څنګه و چکر درته په زړه پورې و؟ والا چې چکر دپاره د ما خو دغه ځای ته لومړنی وار و چې زه راغلم، خو ډېر په زړه پورې و. د دغه ملګري سره راغلم چې ته د تفریح وکړو، چکر وایي. موږ په دغه حوضو کې ډېر زیاتي خسته شولو، زیاتي راووتو په چکر باندې. شاید مې خپل په حوضه کې تسلیم کړم چې زه په چکر وځم. ما چې که څه ستونزه وه زه تاسو ته زنګ وم، خو اوس هېڅ ستونزه زه نه وینم. نو دا چې ته لومړی ځل دی چې دغه ژوبڼ ته راځې، څنګه و د څومره د بېلابېل ډوله حیوانات چې تا ولیدل، څومره درته په زړه پورې و د چکر؟ والا چې ما د دغې شیانو سره ډېره زیاته مینه ده، یعنې دغه شیان زما زیات خوښېږي. خو چې ما کله په لومړي ځل دغه شیان ولیدل، دغه دي، دغه طرف ته دي، او زه بیخي حیران شوم. د الله پاک جوړولو ته زه ډېره حیران شوم چې دی په دومره هغه رقمو جوړ دي، یعنې لکه څنګه چې انسان بیل جوړ دی، دی هم دغسې شی شته. والا ما ته ډېره خوند راکړ، ډېره په زړه پورې چکر و. اوس د دغه سیمې امنیت څنګه ده؟ دا چې ډېری کسان اوس هم اندېښمن دي چې امنیت ممکن خراب وي، ځکه چکر ته هم نه راځي ډېر. اوس څنګه د امنیت او تاسو دغه نورو لیدونکو ته پیغام څه ده چې دوی کولی شي دلته په ډاډمن زړه راشي او خپل چکر ووایي؟ زه د افغانستان ټول ولس ته دا ډاډ ورکوم چې د دې نه وروسته به هېڅ د چا یوه ویښته ته زیان ونه رسي. او که هغه ځای چې کوم طالبان موجود نه وي، موږ هغې سیمې ته اوس هم اخته یو، در ګډ د طالبان لږو چې هغلته امنیت ونیسي. خو اوس هم زه دغه ولس ته دغه وایم چې تاسو د طالب سره ودرېږئ، دا انشاءالله تعالی هر څه به منظم ډول باندې ختم شي. لکه کوم غله چې ورک شو، کوم کوکنارو کې چې ټکټر وګرځول، دا هر څه تاسو په خپله سترګې وینئ چې هر څه ورځ په ورځ بریا موږ لاسته راوړو، ورځ په ورځ ازادي راوړو که نه. مخکې به چې زه کابل ته راتلم، اکثره وخت به زه بیرېدلم چې چېرته مې ښکته نه کړي. زه به چې کور راتلم ما به د شپې ویښته جوړول. خو اوس الحمدلله دغه د آزاد ګرځم، داسې وم لکه په یو خارج ملک کې چې ګرځم. خارج ملک کې زه یو وخت ایران ته چې لاړم داسې امن و، خو ما دغه په زړه کې راتېره کړم چې الله پاکه ته په افغانستان رحم وکړې، ته د سولې اوبه پکې روانې کړې. خو دغه وخت مې په خپلې سترګې ولیدو. څومره یو ښه احساس کوې
وایي چې ته کولی شې ډاډه د وطن هرې سیمې ته او د ښار هرې سیمې ته هرې برخې ته په ډاډه زړه تګ او راتګ کولی شي او هېڅ کومه ویره د ویرې او ډار احساس نه کوي. بس زه خو چې کوم زوی ته څه کوم ولایت ته څه یعنې په داسې څه لکه خپل کور ته چې ننوځه دومره ډاډه یم. مخکې چې زه تلله زه ډارېدله چې غال مې ونیسي چېرته مې داعش ونیسي چېرته مې عسکر ونیولي که نه جنګونه چېرته ونیسي په لیار کې په جنګو کې په سالار کې مش په اکثره وخت په جنګو کې ګیر شي په میدان کې په جنګو کې ګیري خو هېڅ داسې ډاز نه ور وه. زه به دغه ډېر خوشحاله چې په افغانستان کې ډېر امن راغلی په افغانستان کې د افغانستان دغه راتلونکی نسل انشاءالله تعالی د افغانستان د خدمت لپاره جوړ شي. مخکې خو په جنګو یو د بل دشمنات و یو غوښتویز خو یو د بل د سولې دپاره هغه کوي چې یعنې یو بل ته هغه وکړي زړه ویر کړي که نه چې افغانستان څنګه را جوړ کړي. اوس د دغه نه وروسته ټولې سترګې خلاصېږي د دغه سترګې پټې وي. ډېره مننه کور ودان آباد اوسئ. قدرمنو لیدونکو دا و زموږ نننی ښاري راپور. تر بیا تاسې په لوی او بښونکي خدای سپارم.